په کشتونو باندې سيزونه اخیستل خرسول څنګه دي؟ خیر دی، خو بیا ریټ به یو کوي. د کیشه د قرشه ګران وي د نقد په نسبت. یو شی په نقد باندې په سل خرڅیږي، په قرض پیسې بنديږي په یو نیم سل خرڅیږي. خیر دی، پروا نه کوي په کشتونو باندې، خو ریټ به د نقد نه کوي چې خرڅ په 100 روپۍ باندې کې، په سل در باندې خرڅوم او دا 50 دا تا ته د نیټې د وجه نه در باندې زیاتوم، 50 به زیاتې راکړي، دا بیا سود دی. بیا یو وکړه سړی ته وای په قرض اخلي که په نقد الی، هغه په قرض عالم نو د قرض ریټ ورته د اول نه وای چې په دې در باندې خرڅوم، بیا پروا نشته. بیا وای د جمعې د خطبه آداب بیان کنو، د خطیب د پاره وای او کدا اوریدونکو د پاره وای. دا اوریدونکو د پاره د جمعې د خطبه آداب دادی چې د خطبه په ټیم کې امام چې کله منبر ته وخیږي خطبه شروع کیږي، خبره کول، سنت کول، ذکر کول دا ټول بند، ایس بم نه کوي. د خطبه اوریدل واجب دي، خطبه به اوره او نور پناسته کې سعاداب نشته دي. دا بعد خلق تحیات او شکلو لاسونه یاداسي کېده یاداسي کېده، داسې د ځان نه جوړې شوی خبرې دي چې څنګه احتبا طریقې سره یو قسم ناس ته من راغلی ده. داس احتبا دا لاسونه داسې کېدي دې طریقې سره یا پخوا عربو احتبا کوله او صادر به راواخې د زنګنونو ملانه به چاپیر که په دې طریقې سړي ته خوب ورځي، داسې ناس ته منع ده. نور چې ته څنګه کېنستی شه خیر دی کېنه، لاسونه خاص طریقې سره کېښودل دا پکې ضروري نه دي، خو خبرې به نه کوې، ذکر اذکارم په دغه وخت کې بند کا، سنت نفل هم مه کوه، او د خطیب خطبه اوریدل دا واجب دي، د ضروریاتو نه دي، دغه آداب دي. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.